خوشحاله شو کار وشو ما جنت ته بوځي. توجه پلار یې خوشحاله شو کار وشو ما جنت ته بوځي. چاچی خوشحاله شو کار وشو جنت. السلام علیکم ملګرو، جاوید رحمانی ما امید کوم چې ټول بخیر خوشاله وئ. څنګه تاسو ما دا بیان پلی کو کنه، نو دا یو ماشوم دی، د انداز نه به تاسو پیژندلی چې د چا په انداز باندې بیان کوي. مفتی سردار علي حقاري صاحب چې دی خو په دې دنیا کې نشته. مفتی صاحب له دې خدای پاک چې دی نو کامل مغفرت نصیب کړي او الله پاک دې مفتی صاحب له په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. خو داسې ما ډېر زیات ماشومان وکته کنه چې بالکل د جوش او د خروش سره بالکل د مفتی صاحب هغه کې چې کومه جذبه وکنه هغه شان جذبې سره داسې ډېر زیات ماشومان مولیدل چې دغه په نقش قدم باندې بیان کړي. راځي دا بیان ورو دې ماشوم ډېر ښکلی بیان کړل، زه یې وګورم، تاسو زما سره ګورئ او د ثواب په نیت باندې مخکې نورو ملګرو سره شیر کړئ. راځئ دی خو زما سره. خوشحاله شو کار وشو ما جنت ته بوځي. توجه پلار یې خوشحاله شو کار وشو ما جنت ته بوځي. چاچی خوشحاله شو کار وشو جنت ته داخل شوې. ماله راشه دا مخ ته وکړه. دغه له سیمې کلي کې بلې ښځې سره خبرې کې مور دې بیماره ده، شوګر بیماره ده. هغه له سیمې کلي کې بلې ښځې سره خبرې کې بیماری دې څنګه شوه؟ دبې دې خوړلې ده دا حجونه 24 ګنټې دا قرآن راولې، دا قرآن ووایه، حج وکړې، صدقه وکړې، خیرات وکړې، جنت ته داخل شوې. ماله راشه دا مخ ته وکړې. انشاءالله د الله به خوشحالو به انشاءالله دا دشمنان دا کافران نور هم ذلیله دي رسوان دي. انشاءالله ټولو نه نر ووایه موږ جنت ته ځو، ووایه جنت ته به ځو انشاءالله. وایي به که نه انشاءالله العزیز الله به خوشحالو به شیطان به خفه کو. انشاءالله العزیز به همبر خوشحاله که شیطان به خفه که. دا وکړه. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.